ملا یعقوب مجاهد وایي لا ډیر پرمختګ او کار ته اړتیا لرو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وویل ټول مسؤلین باید له ځانه سره حساب وکړي. یو کال وشو موږ واک یو، مسؤلیت راکړه شوی. آیا یو کال کې ما خپل مسؤلیت ترسره کړی او که نه؟ که هر یو خپل ځان قاضي کړي، هر چاته به خپله نیمګړتیا په ګوته او پرمختګ به یې ورته معلوم شي. آیا همدومره پرمختګ بس دی؟ د راتلونکي کال لپاره هم باید خپل پرمختګ اټکل کړو. د طالبانو دغه امنیتي چارواکي وویل که هر څوک خپل مسؤلیت ته متوجه شي، یو کال وروسته به تر اوسني وضعیت لا ښه شو او ډیرې رڼاوې به وګورو. درې ګونو امنیتي ارګانونو، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو لوی ریاست د خپلو هیوادوالو ساتنه کې خپلې هڅې کړي. یوه لویشت داسې ځمکه نشته چې د دې نظام مخالف دې پکې وي. دا وویل هر څوک چې په یو او بل نامه د دې هیواد امنیت خرابوي او ستونزې پیدا کوي، ورته وایو موږ په هر قیمت تاسو ځپو او د عدالت منګولو ته به مو راکش کوو، که دا د بغاوت په نامه وي یا یو څو خیرن توریان وي. ښاغلی مجاهد وویل هر څوک چې د شر او فساد ډلې په شا ټپوي او تمویلوي باید واوري چې د دوی په دې شومه اراده او ارمان کې نشي کامیابېدلی. باید پوه شي چې موږ به یې پرې وړاندې آرام کښېننو. د واخان په اړه د وویل تر هغه چې زموږ په تن سر وي د افغانستان دا لوړه څوکه به خوندي وي. څو ورځې مخکې اوازې وي چې ګنې چین واخان کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې پر حواله رسنیو یې خبرونه ډېر لاس په لاس کېدل. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.